مال ځان جدا نکې یم نیمګړی بې له تانه مال ځان جدا نکې یم نیمګړی بې له تانه د لوی کور د پښتنو د لوی کور د پښتنو زما ګران ګران افغانستانه زما ګران ګران افغانستانه بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، تاسې ګورئ چې موږ یو ځل بیا کابل کیمپ ته راغلي یاستو. دلته په دغه کابل کیمپ کې زموږ یو داسې کورنۍ ژوند کوي. زموږ هغه د جنګ ځپلي هیوادوال دلته ژوند کوي چې د خوږیاڼو څخه دلته راغلي دي ننګرهار ته او دلته په دې کابل کیمپ کې شپې او ورځې تېروي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دې ترڅنګ چې دغه کورنۍ د جنګونو ښکار ګرځېدلی او اړ شوي دي چې دلته راغلي دي نن سبا ننګرهار ته. د دغې کورنۍ سرپرست متاسفانه چې په دواړو سترګو باندې معذور دی او واړه واړه ګلالي ګلالي کوچني کوچني ماشومان ورته په غاړه دي. دغه کورنۍ دلته په ننګرهار کې شپې او ورځې څنګه تېروي. راځئ چې دغه کورنۍ سره د نږدې نه وګورو په دې هیله چې بیا هم موږ سره پاتې شي او د ژوند پړاوونه خپرونه تر پایه پورې وکړو. مال ځان جدا نکې یم نیمګړی بې له تانه مال ځان جدا نکې یم نیمګړی بې له تانه د لوی کور د پښتنو د لوی کور د پښتنو زما ګران ګران افغانستانه زما ګران ګران افغانستانه زړه مې غټ شي چې راواوړم د تور خم په تور زنځیره ننګرهار ته چې بیا راشم پکې وینم خپل تصویر څوک چې دغلته پراته دي میړنې کلک پښتانه دي زما تندی زما وینه په والله چې ډېر خواږه دي د ځان فرق مې پیدا نه که پېښور نه تر لغمانه د ځان فرق مې پیدا نه که پېښور نه تر لغمانه د لوی کور د پښتنو د لوی کور د پښتنو زما ګران ګران افغانستانه زما ګران ګران افغانستانه پشت کور کې دی داسې څوک بې کوره چرته نشي یو کس دې هم بې پلاره او بې موره چرته نشي پشت کور کې دی داسې څوک بې کوره چرته نشي یو کس دې هم بې پلاره او بې موره چرته نشي پشت کور کې دی داسې څوک
قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې دغه کورنۍ د خوږیاڼو څخه راغلي دي او دلته ننګرهار ته. دا زموږ هغه د جنګ ځپلي هیوادوال دي، هغه زموږ ورونه دي د خوږیاڼو څخه چې دلته راغلي دي ننګرهار ته. نن دی په ننګرهار کې د ننګرهاریانو مېلمانه دي، د هغه پښتنو ننګرهاریانو مېلمانه دي او د پښتون په کور باندې چې کله دښمن هم راننوځي هغې ته هم لبیک وایي. دا خو بیا هم زمونږ هغه مسلمانان ورونه دي چې راغلي دي ننګرهار ته. د دغې کورنۍ سرپرست ما تاسو ته یادونه وکړه چې په دواړو سترګو معذور دی. واړه واړه ګلالي ګلالي کوچني کوچني ماشومان، کډې، لورې، همدارنګه د کورنۍ ټول دغه غړي دې ته پر غاړه دي، کار نشي کولی، روزګار نشي کولی. راځئ چې د دغه کورنۍ سرپرست چې دغه کاکا تاسې ګورې زما تر څنګ ناست دی، د دې نه هم یو څو خبرې واورو چې دوی څنګه کډوال شو راغی او ننګرهار ته او ژوند دلته په دې باندې په ننګرهار کې څنګه تېرېږي. اول درته سلامونه او نیکې هیلې کاکا، ښې جوړې. کاکا ته راته ووایئ چې تاسې هغه ځای ځایګۍ باره کې مو تاسې معلومات راکړئ چې تاسې د کوم ځای اوسېدونکي یاستئ او دلته ننګرهار ته څنګه راغلئ. سلام ته دی، وعلیکم سلام. چې څوک مونږ ګوري، څوک دې مونږ بچي ګوري، څوک دې مونږ تکلیف ګوري، زه خو څوک نه وینم. ټولو لیدونکو، کتونکو، اورېدونکو ته زه نیکې ورځې او نیکې پیرزوانې غواړم. زه د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ د مرکیخیلو څپرې اوسېدونکی یم. دا اوس دا 2 میاشتې مخکې هله ګوله چې جوړه شوه د څپرې نه څه خلک رووته، چنتلا کې پرېوته، څه مردرډنډ کې، څه ټاټان کې، څه شیخ مصري ته راغه. زه په دواړو سترګو ړوند وم. د ما واته دانې لورګانې دي، دغه خپله یې ګورې، دغه د خپله یې ویني، هر سړی ویني. یو مال د خدای دی، دا مې بچی دی چې د څنګ کېرته ناست دی. ما چې هر څه وپیتېله، زه راغوم د خپلې خسرګانۍ له دلته پیس کلاندې ورننوتم چې ما دته یې ونه ساتل شي، بل چې ته منه ساتلی کېږي. متاسفانه چې ما سره باته قوم کې، کور کې، کلي کې خلکو کوماغ کوو بسترګو. ذاته ما چې مزدوري نه شوه کوی، خو چې وا پرچا به چا کوماغ سره وکړو د شوکاڼي، ما به یوه میاشت ګزاره په کوله، خپله پرده، خپله رنځوري مشکل مې په حل کول. نن هغه خلک هم درپدار شو، زه هم درپدار شوم، خاورې په سر شوم. دغه ځای کې قسم په خدای که نه وي زه د مولوي صاحب خالص په تنظیم کې او ډاکټر اسیب مې که ویني دا نښه دې رښتیا وي چې زنګوره کې هغه برنونه، هغه میاسې وي چې هغه څادر کې به سر پټ کړو او ګرمۍ مې طاقت نه کېدو چې زړه کلام وویله او چې غنم ځان په سیره کړو میاسو به نه پرېښو. نن متاسفانه چې زه بسترګو شوی یم، زه معذوره یم. ما پسې واړه بچي دي، د ما حال پوښتنه څوک نه کوي. بیا 2 کراتې د مهاجرینو ریاست ته ویروغم، وایي چې ته د خوجاڼو یم، چې د خوجاڼو د مرکیخیلو، وایي چې تاله به عریضه وکړه، عریضه یې نه واخېسته، والله په بیله زه به د خدای رستي که به د 20 روپۍ کوماک چار سره کړی وي زه به منافع کوم. ملک زرجان مې معاون و، ډاکټر اسیب ورور د حاجي نور، داسې اوس اوږه په اوږه جنګېدلی یم. په 1483 کې خرکرانو کې بم راباندې راوالوتو، 10,000 روپۍ په هغه وخت کې کلوب کې ډاکټر اسیب پروت و، افغانۍ ما لره کړې، 15,000 روپۍ ملک نواب د ملک صلاح خان زوی د هغه راکړې. بیا د ما په کپ نه ولګېږي که بیا ما پوښتنه چا کړې چې ته موږ مجاهد وي. بیا مې چی ویشتو، بیا مې راکېټ ویشتو. نن په داسې حال کې یم چې وړه بچي را په غاړه دي او سره سپینه مې ښځه ده، وطن د پښتو دی. زه چاله وزم چې ما مخکې مې طالع کې پر مې د ډاکټر ماشومان 14 دانې مې وروسته 6 ستنې ورته وویل. بیا دا 2 ډېر بېکاره وه. بیا مې دا 14 ستنې هغه غریبان ګزارار سره وکړه، هغه روپۍ نه واخېستې 800 روپۍ. بیا دا جلکۍ ډېره سبا بېکاره شوه، کابل کیمپ ته مې ولېږله، این هغه د لاس کې کنوله بنده ده. نو زه یې رنځورۍ لکم، زه جامې لکم،
ځای چې بس دا مې ژوند ده جل آباد کې د ویر کې دار پورې دی قسم خدای ته چې زارج کې ساری کې کریا خدا کا څوک دیر کی اول پختنه دی کریر نه کوي بابا 100 روپے کریار کوي وته چې 60 روپے چې کریا ویر نه کنه زو دی خدای رزق کا زارج کې به څوک نه وری نو دا په مل به ته کم ولې به د ننګرهار کې مسلمان نشته بیګه اوس مې ته مونږ کلیوال ټلیفون کړی او مې وړتیا د مجرین ریاست نه تشریف مزري نه وای ته بوجي وړې راکړه نو ته بوجي وړې چې مونږ راکړې مو چې سلی پر لغه دې پکې ویلې مونږ شو خلاصه ولا مو غاګ څوک نه اوري مو غاګ څوک نه اوري 200 روپے 100 روپے کریا دي څنګه 100 روپے دغه څنګه دا 200 وزین چې خو په دې خو بچو له شربات وغلن دغه دی واجی روزانه نشتله او چې لوړ شم چې کومې روپاکې سره وي غر نه لوړ شي په یار کې په مصرفو کې په خرچو کې په ګډه خو په خاورې کې په ګډه خو نه خورو ډېر ورغه من داسې نه راوړي ډېګې کې څم راځم ښه نو دوه عمره پښتانه ورونه دوه عمره مؤمنان ورونه چې خلکو شل روپۍ دي موږ دي کلي والا وسره په چنتلا کې زه خدای والي به 4000 روپۍ ورکړي مو دي واندیاري ورور دی بیا 3000 روپۍ ورکړي تا ته اوسه پورې چا دومره پیسې مو ورنه کړې مرسته وصال نه ولا د وصال نه مو وره چې وی راغلی یم په د یوه میاشت مخکې ما ته مې ګریوان ورته تېرې کړی ګوډې کې راکېنولی یم هغه کومک او د دغه نه مو وره خدای دې مو د بچیانو په کپنه کې که مو ترخه ګولې دي چونه دي دلي لکه هغه کومک مخکې چا تاسو سره وکړو هغه وصال ورور سره وکړو امو سره د مجرینو ریاست کړی امو سره لکه هغه کومک تاسو سره هم هیله خیرات والله که نه خیله خیرات ټولنه پېژنو خو وصال ګلونه د خدای آباد لري هسې قدرتي مې زړه کې روغ کنه خبریالان خو ډېر بردګان لکه څوک راغلي وو شرق تلویزیون والا راغلي وو نور خلک شهر تلویزیون والا او شهر تلویزیون والا له ویرو کومه 10 روپۍ مې کریا کې ویر کړې سړي ته وي خبریالان څه کوي په ما غریز باندې په نکاح سره دو باندې چاودنه شوی وه خو د دفتر کې کېنولې وه دغه ځای نه زه موټر کې راوړم او دلته یې مو بچیانو ته خاورېدې چې څه به سره وغیر ته توضیح کړه او نن یې دا شهر ته راوړی په هغومره مجرینو ریاست کې هغومره ډبالو کمبالو کې افغانیو کې مو بچي زکام د لاسه هغه پیغ دي در په در خاورې په سر دي دا څه شي چې دا د یخنۍ دی وایي دا د یخنۍ دی واجي چې لرګی مې نشته بخاري مې نشته ګیس مې نشته پلاستیکونه سوځو هغه پلاستیکونه چې ور په بال کو پلاستیک خو تیار مرض دی نو ورونو دا هیله ده او دا مې ژوند دی او دا مې زندګي ده او دا مې برنامه ده هغه استهلاکي مې اول وارې چتولې دو مې خاط کو دغه سړي ته تشنوره دی دغه بوتلو دوه بوجې وړې ته په راوړی نه پیټۍ کې وګوره نو څه خبره چې وي مې وړه پوجي که پوجي به نه وي نور خدای لرم حوالدار صاحب لکه تا وویلو چې یو سیرلی مې خرڅ کو او ځان ته مې 2 بوجې اوړه راوړې اوس خو د نور سیرلی هم نشته دی څه کوې ماشومان به خرڅوي څه به کوې همداسې مې اراده ده وره مې غونډ تلاشۍ چاو کې یو ور وراچوم که سم په خدای کندا کار مې ته ونه او یا به ما ته لیلام پکړو و دا ریکارد ته کېدګم خلک به د مستۍ کې دی مجبوره کې و دا تلاشۍ جا کې به دا کار وویني انشاءالله خبر بشي و څه وکړم چوله ولس داسې خلک شته چې داسې پوښتنه جل آباد ښار کې ته نه وکړم چې وروره پلانکي سړي دوکان پلانکي سړي ځای له کومه سیلیا لاړه ده یا یې ماب که ته دا فکر وي چې دا سوال ورته کوي ورته خاورې غواړم تا نه غواړم په یارې پوښتنه ده نه کړم یار ته وښیه غېږ دې دی ځان کون کی ځان ور باندې پیوي زه به دلته جل آباد کې دا په سوال د بچي څخه وساتم کله دی چې دا ماشومان مریضېږي او د دې هغه مریضتیا ته ګورې او ستا په وس کې څه شی نشته دی چې ته یو ښه ډاکټر ته بوځې هغه وخت په تا څنګه دا نن صبحي ښځه مې یې وایي چې د حیوانان ښه شوي مو یې غونډ په جات کې د خدای مو مریض کړي غونډ جات کې زه زور لرم خو د بچي مې د خدای نه مریضوي که ډېر سخت شي مو څخه خدای ډېر سخت روپۍ نشته مو چې په مو تکلیف تېر شي زه ګولۍ خوړی شم زه تر شربت ترشکی شم زه پاریز نه کولی شم دا خو نه د یو خوبونه پاریز کوي دا خو نه د ګولۍ ترخه خوري چې یاره مرۍ مې سیزي مرۍ مې خرابه ده د مرۍ مې بخار شي دا خو پویوا نه دي که نه نو زه پروردګاره زه د دو په حساب نه پوهېږم نو وصال ورونه زه تاسې نه خدای دې آباد ودان که
یو سړی په دنیا د د ناست لوری جوار دی دا پښه ورونه نه ډکېږي وایي که یاد دې زه کوم خواد به دې خدای کړي ته په لږ شي زمونږ یاد کړو مو بچي دي دغه دی غونډ کمرې ته کېنولي الله زرتن مسکاله دغه دی خدای ویني ته ویني او نور مسلمان ویني مو سره د خوراکي کمک وکړي مو بچي نه سټېږي مو سره د نغدو کمک وکړي چې زه دوایې ورته واخلم که څوک مې اواز اوري قربان زه در په در خاورې په سر یم زه کاچي ته کوم کور کوم بیا هم د خپلو پردی بچي نه سوساتی خوشحاله اوسې حوالدار صاحب. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د محترم حوالدار صاحب خبرې تاسې واورېدې چې نور خو ما سره د لارې حل نشته دی چې زه د خپل ماشومان وساتم نو مجبور یم چې په چوک تالاشۍ کې لاړ شم او خپل ماشومان نیلام کړم. موږ او تاسې اکثر وایو قدرمنو لیدونکو چې زړه وسوځېږي نو د غړون سترګې نه هم اوښکې ځي. نن هغه په حقیقت کې ما ولیده نن هغه ما د حوالدار صاحب په هغه سترګو کې په هغه معذور سترګو کې هغه وخت کې ولیدلی چې واقعیت زړه وسوځېږي نو هغه د ړوند سترګو نه هم د هغه معذور سترګې نه هم وخت کې څاڅي. راځئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو زموږ دغه په دواړو سترګو معذور ورور چې د دغه وطن لپاره خدمت کوه نن خپله په داسې یو حالات باندې دی چې د خلکو هغه مرستو ته احتیاج او محتیاج دی. راځئ زموږ دغه د جنګ ځپلي هیوادوال یوازې مه پرېږدي دې سره مرستې وکړي. حوالدار صاحب که راته دا هم ووایي چې پخوا د ژوند ډېر ښه په سترګو روغ وی ماشومانو ته به د هر څه هم راوړلو نن خلکو ته احتیاج او محتیاج د هغه پخوانی ژوند باره کې راته ووایي او نن سبا چې دا حالات در باندې تېرېږي څه احساس کوئ حوالدار صاحب؟ مثال ګلونه زه به یوه خبره ته وکړم ورورکه زه 43 کالو له اوس ورسېدم مخکینی ژوند او مخکینی زندګي داسې وخت په مخکې ما باندې راغلی خو شکر ده په صورت به روغ و مزدوري مې کوی شوه کچره مې چلوله هلونګینه کچره د پټشنبې په ورځ مې بېچواری راویاستو غره نه د جمعې په ورځ مې بېکار ته ولسله راوړو بیا هم به چې د لرګي خرڅ کړه بېګال هم به چې څه د کور د ضرورت سامان پاک کړو او اوس وخت کې الحمدلله د موږ د خلک ډېر کاروبار یې ښه شوی و خو زه پکې بېڅوکه وم موږ چې نه شو کوی نه مچۍ وو نه مچۍ لرل زه په سترګو پکې ړوند وم دغه سیر پې شوکاڼې شروع شوي قسم په خدای د موږ خلکو له نامه خدای ډېر ښه خدای کتلي وو خو متاسفانه چې البته خدای ته نه ناراضه شو خدای ته نه خفه شو همداسې یو د بل نه رمخې شو های شو وایي چې راغه دلته خو به یوه کپه راځي چې ته خدای راته راوسوي سبا هم به دا بچي مړه وي به چې واته دا شیان هم پکې مړه کړه اینې زه خو نه دایش یم نه مې بچی دایش دی نه مې ښځه دایشته ده بیا به رادو کې مې ورکوي چې واته د شیان هم پکې مړه کړه موږ چې در ووتو د دغې واجې ووتو د دغه مشکل وروتو بیا نن چې ووتو زه و د خدای راستی ګوره دغه د 2 نیمې میاشتې وشوې که په تا حلال په ما حرام دا بچې مې د جنکۍ څلوړې شاپرمو کې دغه منې د زیتونو دا خیا پیا راټول کړي تنور کې ور په بلوو نو په دې باندې جمعې چې ته تېرېږي زه به دا جمعې هغه لکم دا غلا تنوره لبې کوو چې لبې کوو کوټۍ لبې کوو د 9 روپۍ نه د برخې مې چیرې سره نشته. حوالدار صاحب که دا هم راته ووایي چې تاسې مخکې وویلو چې موږ د جنګونو د وجې نه راووتو د خوږیاڼو نه راغلو دلته ننګرهار ته دغه د جنګونو که راته څه لږ داسې رڼا په دغه خبره هم واچوې تاسې چې جنګونه څنګه شروع شو او د چا لخوا شروع شو هلته چې تاسې دې ته اړ شوې چې ننګرهار ته راشي؟ د موږ د قوم خلک د موږ د طالبان دا لاړه خطو له ویرغه خطو کې ودرېده وایي چې داعش راغلي وزیر له خطونه نه وره خورېدلي داعش یو دم د موږ د کلي طالبان راغه های ګډه کړه ششپیانې ونیوه چې هغه راغه
زاویې له راورسېده ډیسار له راورسېده په خدای چې په 15,000 روپۍ شاشپی په 15,000 روپۍ تنګي خوله پورې نه راواتو زه و د خدای راستي چې په 10,000 روپۍ چنتالا پورې خالکو راونیوه په 40,000 شیخ مصري پورې خالکو راونیوه چا نه لرلې هغو هېڅ یې نه شو کوی تا سره ولدار صاحب په هغه وخت کې خو ته خو په دواړو سترګو معذور یې په کور کې به دی هم در سره داسې څه نو تا څنګه وکړه او څنګه راووتې د خوږیاڼو ما سره خپلوان یو خیمې وو هغه کې پاتې شو هغه کې د نکوړخیلو کې پاتې شو مرزا ګل نومیږي پرون بیرته ساده کس لا لاړو خپل کلي نه دی لاړ ساده کس لا لاړو زه دې ځای له راغلم ښه دا وګڼله ما چې ما بل ځای وخت نه تېرېږي ما چې یو سره وخت تېر نه شي زه بل ځای وخت نه تېرېږي که نه ما ته شیخ مصري کین خلکو غوره وکړه چې دلته تو مرسته موږ کې نه سو چنتالا کین خلکو غوره درته وکړه وصال ګلونه وطن د پښتو دی ځای هغه سوځي چې اور په بلیږي حوالدار صاحب چې کله مېرمنه د درنه څه وغواړي او یا پیغله لور درته په کور کې ناسته ده او دې درنه څه وغواړي هغه واړه ماشومان خو پرېږده چې تا وویلو چې دا مریض او ډاکټر ته مې یوړو پیسې م را سره نو په ډېرو مشکلاتو سره م شپې ورځې تېرېږي کله دی چې مېرمنه او دغه لور د درنه څه وغواړي او تا سره څه نه هغه وخت په تا څنګه تېرېږي ویسل ګلونه د خدای صبر دی د خدای توفیق دی قسم په خدای قدیمانه چې غوښتی چې نشته چې وغواړي چې څه وویني څه به وغواړي چې څه ونه ویني څه به وغواړي په خدای دې د موږ خاورې کې که د 3 میاشتې چې موږ راغلي یاره که به مو د غویه کلمې لیدلي یا د پسه کلمې مو لیدلي زه به منافق وو نو چې زه په چی شي ورته راوړم دی چې ما سره چې ویني چې دی ورته راوړم ما سره هېڅ درک نشته چې زه دی له راوړم چې دی ولیده پرېږده دی باندې ما سرپا وکړه قسم په خدای غټه چرګه مې ورته راوړې ینه مې ورته راوړې میوه مې ورته راوړې هر څه مې ورته راوړي خو چې واز کې وه چې اوس نشته دی خپله ویني چې نشته چې به راوړم چې ما سره 0 روپۍ نشته نو زه به دی له چې راوړم تاسې د حوالدار صاحب خبرې واورېدې د حوالدار صاحب تر څنګ یو بل خوراکی هم ناسته ده راځئ چې د دې نه هم پوښتنې وکړو خبرې د دې نه واورو چې دوی په خوږیاڼو کې په کوم خوشحالۍ سره ژوند تېروه اوس راغلي دي دلته ننګرهار ته چې دلته دا شپې ورځې په دې باندې څنګه تېرېږي خورجانې کله دی چې ته داسې خپلو دا خویندو ته واړه خویندو ته ګورې پلار ته دې ګورې چې په سترګو باندې معذور دی او همدا اوس په ژړا دی ته څنګه څه احساس زه دا احساس کوم چې زما پلار په سترګو معذوره دی موږ د دوایي څوک نشته موږ د مزدورۍ څوک نشته موږ د ګټنې څوک نشته واړه خویندې ورونه مې دي چې وګورم زړه مې نیمایي غوښې په تویېږي او زکام والي دي خلکو بچیو سره سپینې سروې زما خویندې ورونه د ټوخلې د لاسه شنه شول ښه که موږ پلار په سترګو روغ وی نو ښه غمه خو درمل به یې راته کړی وی خورجانې پلار خو دې معذور دی یو ځوان ورور دی هم نشته دی بل د
عاید یو لاره هم ستاسې نور نشته دی. کله دی چې داسې وختونه به په تاسې باندې هم راغلی چې په کور کې به هم څه نه وي او تاسې نهره نهوره ژوند تېروئ، هغه وخت دا وختونه په تاسې څنګه بس نو څه شی به وکړو، کور کې ناره نهوره ناست وي، چا ته سوال کولی نه شو، ته نه غوښتلی نه شو، کتغ راکړی نشته، ډوډۍ پخه کړو سپورې وخورو، څه شی غوړي نه وي نور همداسې وخوټوو، چې هر څه شی وخورو خوټېدلی وخوټوو. خور جانې چې کله بس داسې حالات ګوري چې په کور کې مسنې تاسې هم وویل، هغه وخت به راځي کیدای شي مور ته به هم جاړې، پلار ته به هم جاړې. ولې نه جاړو چې څه شی وکړو؟ کله د چې یو ښه کالي ته زړه کېږي لکه نور داسې خپل همزولي ګوري، خپلو خپلوانو کې خپلو ګاونډیانو کې هغوی ښه جامې اغوستې وي او ستا په ځان کې یو ښه جامې نه وي، داسې یو ښه څپلکې ستا په خپو نه وي، هغه وخت څه وایي دا مور پلار ته او څنګه وخت په تابع کوي؟ موږ چې مور پلار ته وایه چې کې ښه جامه په غاړه ده، موږ ته یې هم واخله، هغو سره روپۍ نه وي نو هغو به څه شی وکړي، په څه شی به یې واخلي، هغه ساعت یې راباندې تېر شو چې خلکو به څه سره سپینې کړي. موږ چپلکو ته چې وګورو، موږ کالي ته چې وګورو نو داسې افسوس راشي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغې مورجانې نه هم یو دوه درې خبرې اورو چې دوی زموږ د هغه جنګ ځپلي هیوادوال دي چې راغلي دي ننګرهار ته، چې دغه مورجانې هم څه ویل غواړي هغه ننګرهاریانو ورونو ته، هغه شتمنو ورونو ته چې دلته په داخل کې ژوند کوي او د هیواد څخه بهر ژوند کوي، څه ویل غواړي. مورجانې که ته هم موږ ته ووایي چې په کلي کور وطن کې به د ښه ژوند و، هلته کلي کور کې به د مور هم تر څنګ ورونه به دې هم و، خپل خپلوان به دې هم و، او تاسې نن دلته در په در پراته یاستې، څوک په یو ځای کې څوک په بل ځای کې، لکه ته هم موږ ته څه ووایې چې ژوند په تاسې څنګه ژوند دی تېرېږي، نو داسې ژوند مخکې ژوند نشته دی اوس دلته، نو خلکو غلامي به کوي، نو چې راغلي غلامۍ ته به راغلي، بس ته ما وینځېتوب به کوي، که وینځېتوب به نه کړي خدای کړي څوک هم دغه کړي. خپل ورور مې و دغلته 3 میاشتې 4 میاشتې مې ډوډۍ ورته پخه کوله، ورځ په کور راننوت، غونډې لوڼې یې راته ووهلې، دا ډېر وینځېتوب او ډېر دغه هر څه سر ته راته کېښو، دا په څه باندې چې مېړه مې مزوره دی. تا د ورور خدمت کوه، ورور کارونه به دې کوه، خدمت به دې ورته کوه، خو بیا هم راغی او ستا ماشومان هېڅ زما قدر پکې پیدا نه شو. زوی داسې راته واله او 3 ورځې 3 شپې د سلمونه یې تللې، د موږ دغه د نشتې مې زوی راته داسې کړی و، نور خو لا مرسته خو نشته چې موږ ورته چاپېرو مې موږ ته ومرو. مورجانې څنګه چې تاسې خپل خاوند ته ګورئ چې په دواړو سترګو معذور دی، کار نشي کولی، روزګار نشي کولی، او نورو هغه کورنیو ته ګورئ چې خاوندان یې روغ دي، ستا په زړه کې څه احساس راځي؟ ما په زړه کې دغه احساس راځي که ما مېړه روغ وای، ما بچي به ولې دا رقم و، خلکو به داسې به نه و لکه یتیمان خړ پړ ګرځي لکه یتیمان. په دې دنیا خدای پاک نجات شو، پلار یې ژوندی دی او د یتیمانو ګمان په کومه چې څوک راته وایي چې ښه دی پلار یې شته، زه یم چې مړ و هغې نه خو به ښه و، چا خو به د لړکۍ لاندې نه ولو. په وایي چې سترګې روغې وي هر څه به یې راوړلو، هلته مونږ ورسره نه وو، مونږ په ړندو سترګو ورته راوایه، دوی په ړندو سترګو ناست خوا به یې سخل وو، هغسې به وو. الله پروردګار زه ته نه رضا یم، خدای دې ته نه رضا شي. دا بچي دې تر اوسه مولا نه دي ویلي چې ما غوښې له زړه کېږي، دې تر اوسه مولا نه دي ویلي څوک خیر خیرات کومه جوړه چوره کړې وي چې ورته ووایم ښه دې دا ځان له وګنډه مولا ځان بس کړې داسې یم لکه کونډه خیر دی جنکۍ له به دې وغوندم، زه یې نه اغوندم، زه په ښه جامه شرمېږم.
قدرمنو لیدونکو د داسې ژوند نه د موږ او تاسې ټول مسلمانان الله تعالی وساتي چې مورکۍ وویلو چې خاوند مې په شته خاوند کې زه بې خاوند یم زه خلکو ته وایم چې خلک ما ته ووایي چې زه خاوند یې خو ژوندی دی او د دغې ماشومانو پلار ژوندی دی نو زه ورته وایم چې د دې نه مړ وی ښه وی ځکه یو معذور انسان به څه وکړي د خپل کورنۍ لپاره د خپل ماشومانو لپاره مورجانې دلته چې تاسې اوس راغلي یاستې ننګرهار ته ډېرې شپې به تاسې په ناهره تېر کړی ډېر وخت به داسې چې ستاسې په کور کې به څه شی نه و ماشومان به د درنه هر څه غوښتی وي هغه وخت د ماشومانو ته څه داسې ډاډګیرنه ورکړي هغه ماشومانو ته کوم دلاساته ورکړي چې راننه او زیادي هغو د یوانانو دا شی لاس کې هسې زه ورته یم خیر دی زه تاسو پلار ړوند دی په سترګو تاسې موږ نه مه غواړئ خدای ته زارۍ وکړئ خدای نه یې وغواړئ چې خدای در باندې امتحان راوستی چې ړوند پلار دی کېنولي نور په ژړا شي رانه وځي تاسې ګورئ چې په بیړنۍ مرستو کې نن موږ سره اسلامیک ریلیف افغانستان لخوا دغه کورنۍ سره د ژمني توکو او همدارنګه د اشپزخانې د پخلنځي لپاره د لوښو مرسته ترسره شوه تاسې په دې کې ګورئ چې هر څه شته دی زه مننه کوم د اسلامیک ریلیف افغانستان څخه چې دغه کورنۍ سره هغه بیړنۍ مرستې ترسره کړي قدرمنو لیدونکو دغه ګلالی خوراکی تاسې ګورئ چې ټوخیږي لګیا دی دومره سینه خراب دی چې ما سره نشي کولی چې خبرې مو کړي خو زه بیا هم هڅه کوم چې دې نه یو دوه درې خبرې واورم د دې دغه زړه غږ تاسې ته وښیم د دې دغه زړه غږ تاسې واورئ تر څو پورې دغه کورنۍ سره تاسې مرسته وکړئ یو ښه ډاکټر له بچی تللی وی چې دغه مریضه یې دې وختونو کې او که نه نه ولې بچی ډاکټر ته نه وی تللی نو پیسې نه لرلې لکه پیسې د پلار سره نو تاسې سره پیسې نشته چې په ډاکټر سترګو ړوند نو چېرته راګټلې وي لکه پلار دې په دواړو سترګو باندې معذور دی او نشي کولی چې تاسې ته کار وکړي نو د دې وجې نه تاسې ډاکټر ته هم نشئ تللی خدای مکه که دغه مریضیم زیاته شي نو کیدای شي خدای مکه ته به مړه شي بیا به څه کوې بیا نو څه وکړو نو خدای عمل راوسته خدای راته پوره راوستی محترم اولدار صاحب دا چې د دې نه مخکې هم هیله خیره ټولنه موږ تاسې ته راغلي وو او نن بیا هم موږ تاسې ته راغلو زموږ د هیله خیره ټولنې هغه بنسټګره شاله شایق چې دغه زمینه یې تاسې ته مساعد کړه او موږ تاسې ته راغلو دلته او تاسې سره هغه بیړنۍ مرستې موږ ترسره کړې هغه خوراکۍ ته څه ویل هغې خوراکۍ ته مې اول سلام نیکې هیلې نیکې پرزونې پس سلام د خور په شکل د یوې افغانې یو مسلمانې په شکل خاوند تعالی د دا سرفرازه کې موږ ډېره وړه خوله ده او د الله ډېر لوی رحم ده د لوی رحم نه د بې برخې مه شي پردې د خدای د دین په دنیا ورته وکړي چې د موږ رښتیا وکړي خبره ده چې بل ورې کوم اګر سره کړی بیا یې سره وکړو دغه دی اوس بیا راغلی مو بچي د خپلې خواته رانږدې کړي د دې ما الوا د خپل وږه بللو خاوند تعالی د خپل الوا د غمه وساتي خاوند تعالی د دا دین په دنیا خفه ما کړي خدای دې سرفرازه کړي خدای دې شیرازي ورته نصیب کړي خدای دې نیکمرغي ورته نصیب کړي چې څوک د اړمنو ضرورت پوره کوي یو حاجت چې چا پوره کړو چا الله پروردګار په ورځ د قیامت درې او حاجتونه پوره کوي نو موږ حاجتونه ازرې دن مشکلات ازرې دن مصیبات ازرې دن درد او تکلیف دا موږ له در په دوا شوه الله پروردګار ته کامیاب کړي دین په دنیا کامیاب کړي خوشحاله خیرات ټولنه کامیاب روانه کړي خدای سرفرازه کړي ټول افغانستان په ذریعه دې طاقت او برکت او دې شهامت ګوټ ګوټ ته ورسوي خوشحاله اوسئ اولدار صاحب قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه واړه واړه خویندې ورونه تاسې ګورئ چې ټول د یو سر نه ټوخیږي لګیا دی سینه یې هم خراب دی زکام هم وهلی دي خو دغه کورنۍ سره دومره پیسې نشته دی چې خپل دا ماشومان دوی یو ډاکټر ته بوځي په دې هیله چې د یو سره مرسته وکړي مورجانې که ته هم ووایې چې دغه نن ته یې سره دغه
د ژمني توکو مرسته ترسره شوه، د پخلنځي هغه لوښو مرسته ترسره شوه. هغه ورونو ته چې دغه مرسته یې ترسره کړې دی، همدارنګه هغه زمونږ خوراکۍ چې د هیله خیره ټولنې مسؤله دی، څه ویل غواړي او څه غوښتنې ترې لري؟ دا غوښتنه غواړو چې موږ ته ویده وایي چې موږ مېړه مزدوره دی چې هر څنګه یي چې موږ خو مرسته کې ونیسي او خدای دې لا ورکړي چې دا موږ سره د څوک موږ خوار و غریب سره مرسته کوي. خدای دې هم دا دنیا ښایسته لري، خدای دې هم هغه دنیا ښایسته لري. خوشحاله اوسې مور جانې. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغې کورنۍ او خوراکۍ هم دلته ولاړه ده. د دې نه هم دوه درې خبرې اورو چې پخوا هم دیو سره هغه مرستې ترسره شوي وو، نن هم دغه بیړنۍ مرستې دیو سره ترسره شوه چې دا څه ویل غواړي. ته هم که څه دغه خور نه چې تاسو سره دغه مرستې ترسره کړې، هغه ورونه چې د اسلامیک ریلیف افغانستان لخوا دغه بیړنۍ مرستې ترسره شوې، څه ویل؟ د هغې سره د خدای پرده ووایه او که خدای دې په خپل هغه څښتنه کړي چې موږ سره څوک مرستې کوي، موږ په شانتې غریبانان چې څوک خواته څنګ کوي هغې ته د خدای الله ورکړي. خوشحاله اوسې، ژوندی اوسې خور جانې. دغه واړه ګلالی ماشومه تاسې ګورئ چې په لاس کې کانول لګېدلی، مریضه دی، خو دغه کورنۍ نشي کولی چې دا یو ته نور دوایانې واخلي، دا یو بل ډاکټر ته یوسي. په دې هیله چې تاسې دا کورنۍ یوازې پرېنږدي او دغه کورنۍ سره د خپل وس او توان سره سم مرسته او لاس امداد وکړي. کلی لري د غره ګورګورې داسې خوږې دي لکه شکرې. زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه، څپلۍ مې پرېږدي یوه نه دواړه، څپلۍ مې پرېږدي یوه نه دواړه. لکلی لري د غره ګورګورې داسې خوږې دي لکه شکرې. زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه، څپلۍ مې پرېږدي یوه نه دواړه، څپلۍ مې پرېږدي یوه نه دواړه. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، د هغه ژمني توکي او د اشپزخانې لپاره هغه کوم لوښي چې دغه کورنۍ سره د اسلامیک ریلیف افغانستان لخوا دغه مرسته ترسره شوه. نن تاسې ګورئ چې دغه خویندې ورونه دا ټول چې خاندي، د دې په خوله کې چې کوم مسکا دی، کومه خندا دی، دا صرف او صرف ستاسو د هیوادوالو د لاسه دی، دا صرف او صرف ستاسو د هغه شتمنو هیوادوالو د لاسه دی چې دوی په دې شونډو باندې نن دغه مسکا دی. ګورئ چې بیا هم دغه واړه ماړه ماشومان، دغه خویندې ورونه زموږ ټول په ټوخي دي، ټوخیږي لګیا دی. په دې هیله چې دغه کورنۍ هم یوازې پرې نه دی، په دې هیله چې دوی سره مرستې وکړي تر څو دغه د خپل ماشومان یو ښه ډاکټر ته وښیي، د دغه خویندو ورونو علاج وکړي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې یو ځل بیا شهباز نظري یو دردونکی کورنۍ سره ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم. تاسې په لوی او بخونکي رب سپارم، په دې هیله چې خوشحاله او سوکاله او سرلوړي او کامیاب او نیکمرغه ژوند ولري. تر بیا ښه وختونه، ښې چارې. الله مو
آ